مغز ستر نعمت دی ولې په غضب هم بدلیدی شي. که چیرته ستا ماغزه تا کنټرولوي دا نو ستر غضب دی، ولې که چیرته ته خپل ماغزه کنټرولوي دا ستر نعمت دی. ځکه دا ته یې چې باید خپلو مغزو ته امر وکړي چې هی سبا باید زه وخته راپورته شم او ته باید زما وجود ته امر وکړي چې راپورته شي. ځکه دا ته یې چې خپل مغزو ته امر کوي چې هی سبا ته زه باید کار ته لاړ شم، هی سبا ته زه باید فلان کار وکړم. ولې کله چې ستا مغزه له تا دا صلاحیت اخلي او اوس ستا مغزه ستا جسم کنټرولوي، نور ته تباهي. سهار وختي کار لري باید وخته پورته شي اما نشي پورته کیدی. ولې؟ چون ستا مغزه تا کنټرولوي، ته خپل مغزه نشي کنټرولوی. هغه خلک چې ما ته وایي معمولا پلانونه نیسي او دا پلانونه نشي عملي کوی، دوی هغه خلک دي چې خپل مغز نشي کنټرولوی بلکې برعکس د دوی مغزه دوی کنټرولوي. پس سر د نن نه له ځان یوه پوښتنه وکئ چې څومره پرېکړې ستاسو داسې دي چې د تاسو په واسطه مغزو ته ویل کیږي او ستاسو مغزه هغه د تاسو لپاره عملي کوي، او څومره پرېکړې ستاسو داسې دي چې تاسو یو څه غواړئ ولې ستاسو مغزه په تاسو زور کیږي او هغه څه چې تاسو غواړئ هغه نه کوئ بلکې هغه څه چې ستاسو مغزه غواړي هغې ته تسلیمیږئ. البته کله چې وایم تاسو، هدف مې ستاسو روح ده، ځکه ستاسو روح مستقیمه اغیزه ستاسو په مغزو لري.